دا مسجد قبلتین دی او دا هغه مسجد دی چې رسول الله علیه السلام مبارک قرآن کریم کې الہ العالمین سورۃ بقره کې 2 سپاره کې د دې ذکر کړی دی. الہ العالمین فرمای قد نرى تقلب وجهك في السماء یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ بار بار ګورو چې تاسو د اسمان طرف ته په طلب د دې کې چې دا قبله چې د بیت المقدس طرف ته ده د واپس راوګرځيږي بیت الله شریف طرف ته. مونږ ګورو چې تاسو بار بار اسمان طرف ته ګورئ. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بس هغه طرف ته مخ وګرځوئ د قبلې دپاره چې ستاسو خوښه ستاسو خوښه زما خوښه. دې کې هغه 2 محراب دي چې نبی علیه السلام وله کې د بیت المقدس طرف ته ولاړو د قرآن کریم آیت کریمه راغو. نبی علیه السلام ډایرک بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوګرځېده او د هغې سره بعض صحابه کرامو دا ګمان راغو چې نبی علیه السلام سهو وشو. لس صحابه کرام داسې وو چې هغې رسول الله علیه السلام په دنیا کې د جنت زیری راغلی په انده پن کې د رسول الله علیه السلام عشق چې کوم دی هغه د جنت ذریعه ده. بس چې دا نه ګوري چې څه دي څه نه دي، بس د نبي علیه السلام مینه په انده پن کې دا جنت دی او دا د کامیابۍ ګارنټي ده او چابي ده. دا مونږ تاسو باندې انشاءالله دننه د مسجد زیارت کوو دواړو طرفو ته، یو بیت المقدس ته یو بیت الله شریف ته د دې محراب موجود دي. انشاءالله العزیز مونږ یې په تاسو باندې ګورو. हो सकता है هغه ټیم کې نږدې یو دا دومره غټ نه و، هغه اوسنی شیپ دی به دې سیټ ته قبله وکړېده. د دې کې ډبل سایډ یو بیت المقدس ته او یو بیت الله شریف ته. نو اوس دې کې دا شکلن و جوړ دي. هغه ټیم کې دا مسجد وړو کې دومره غټ نه و، نو هغه نږدې قبلې وي. دا هغه مسجد دی چې مسجد قبلتین ورته ویل کېږي.